شم همت قصد خپلو مشرانو چې تیرې مونږ د پاره کړو ژوندون په مزدوریانو حیران شم همت قصد د خپلو مشرانو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نعمت زاده ما د وخت لنډی سیمه کې موجود یم د یو ډېر خوږ ملګري سره او د ده نه به تپوسونه کوو د ده د ژوند جاګ په اړه باندې کوم د تېر کړی دی، په کوم ځای کې تېر کړی دی، څنګه ژوند یې تېر کړی دی، کراچۍ ته کله راغلی دی، بیا په کراچۍ کې چې دی راغی هغه وخت د پښتنو حالات څنګه وو. ډېر ادبزوکه ملګری هم دی ځکه چې د ده یوه کوالټي دا هم ده چې د په ښار کې که چېرته هم د پښتو مشاعره وي نو ده ورته ځان رسولی او ده ورته په هغه ورځ چوټي کړي ځان ورته رسولی. اول خو تاسو ډېره زیاته مننه تاسو ټایم راکړو. ستاسو پوره نوم څه دی او د کلي کې د کوم ځای نه تعلق لري؟ زما نوم شیر بهادر دی او کلی زموږ سوات وډیګرام دی او د والي سوات په دور کې زمونږ تره راغلی و کراچۍ ته. نو د هغې نه پس مونږ په کراچۍ کې اوسېدو. تاسو عمر څومره و؟ نه زه نه وم پیدا شوی. والي صاحب راغلی و؟ والي صاحب مې راغلی. ستاسو زیږون دلته کراچۍ کې و؟ کراچۍ کې زما والي صاحب چې راغی نو واده یې بیا وکړو، کلي ته لاړو. بیا د 64-65 کې واده وشو. هغې نه وروسته بیا زه پیدا شوم. زه په 67 کې پیدا شوی یم. تاسو دلته یو بل نوم ماخذ وي ډېر مشهور یې په هغې باندې، هغه څه نوم دی؟ ما ته بهادر استاد وایي. بهادر استاد ولې وایي؟ دا بهادر استاد راته ځکه وایي چې زه مینی بس مې چلولی دی. مزده چې وته مزده D7 ما ډېر وخت 28 کاله مې چلولی. په لومړي ځل تاسو چې کله مزدورۍ ته ملا وتړله عمر خو څومره؟ نو زه خو د شروع نه لکه اوس که زه درته ووایم چې زه د 5-6 نه ما مزدوري شروع کړې ده. څه مزدوري دې کړې وه؟ قسمه قسم مې کړې لکه زه چې تا ته یاد مونږ لکه د خدای تعالی جزانان او زموږ چې کوم ملګرو سره کېناستم هغه به ښه و، صاحب حیثیت و. نو زه چې به د سکول او مدرسې نه فارغ شوم قیدآباد ته به تلم، پاټک د لاندې به یو سړی و هغه به دا کپړې دغه کولې خرڅول یا پان به ما د سر نه نیولی هغه بولي چې به لګوي هغه به ما له 2-3 روپۍ راکړې. نه 2-3 روپۍ زموږ دپاره ډېر شی و. نو زه چې به د خپلو ملګرو سره کېناستم د هغو مطابق به بیا ما په 2-3 روپۍ خرچه کولی شوه. ښه عیاشي به دې بیا کوله؟ لکه زما پلار د میل مزدور و، 400 تنخواه یې وه، 3 مونږکان دي و 3 وروڼه و، یو مې مور وه. نو بس په 400 ګزاره ګران و. زموږ دونه خرچې خو نه مونږ چې به سکول له تلو مونږ له به یې دوانې راکولې. بیا چې کله تاسو په باقاعده توګه یو کار یا روزګار شروع کړو نو هغه څه و؟ ما چې په باقاعده طور کار شروع کړو نو زه دغه وم 10 ما پاس کړو ای ګریډ و. بیخي لکه زه نه پوهېدم په سبق باندې. نو د هغې نه ما بیا په کامرس کې داخله واخیسته، کامرس جامعه کالج کې. یو 6 میاشتې مې پلار ته مې وویل زه خو نه پوهېږم څه ټایم ضایع کوم. په هغې کې ما یې زده کړي وو ډیبټ، کریډټ او مرچنډایز. دې نه علاوه ما ته پته نشته چې دا دي څه دا ډېر د کار څیزونه خو صرف دا نومونه مې زده کړي وو. هغه به راغی لیکچرار او دا به ووایي صرف دا 3 ټکي مې زده کړي وو، نور نه پوهېدم چې دې مطلب څه دی یا څه دي. پلار ته مې وویل چې ټایم ضایع کېږي او زه نشم ویلی. زه لاړم عربو ته. عربو کې مې تقریبا یو 2 کاله نوکري وکړه مزدوري او بیا رالم کراچۍ ته. هلته مو څه مزدوري کوله عربو؟ هلته زه تللی وم دغه سره بدوانو سره. د بدوانو دغه دنیا ګډې وې او خانې و دغې او باغونه وو، غټ غټ باغونه وي. خو په ما باندې د ګډو بیزو د دې کار نه و کړی. زه په کور کې ساتلم. زه کم عمر وم تقریبا د 17-18 کالو. کومه خو هغه وخت کې به شناختي کارډونه داسې جوړېدل چې ته به 20 کاله ولیکلی. اوس خو نه کېږي، هغه وخت کې کېدي. هغو چې زه ولیدم چې ماشوم دی نو زه په کور کې ځان سره ساتلی وم او ما له دا ډیپي لګولې وه چې زه به باغ ته تلم نو کجوره چې نیم سرې پوخ یو نیم کچی دغه کجوره به مې شو کول او هغه به د هغو کره به اوسېدم. نو چې کوم مېلمه به د هغو راغې د ګاوې سره به مې ورله هغه کجوره راوړه. د هغې به نیم سر پوخ و نیم به کچو. دا ولې؟ بس دا د هغو خوښ و دغه شانتې کجوره. پوره پخه نه و، پوره کشنه هم نه. بیا چې کله پاکستان ته راغلی واده دې کړی و که نه؟
پاکستان ته ما خو واده په نهم کې کړی و ما چې نه اتم پاس کو نهم ته شو ما واده وکړو ځکه خو پړای ونه کړه زین دی بل غړي نه نه زمونږ هغه مرګري چې ما سره کم و کنه موږ به د سکول نه پټ شو په سایکل باندې به لاړو کلیپټن ته ګول مسجد ته قائد اعظم مزار ته او اکثر به موږ فلمونه کتل دا سرتاج د زمون سره وګاله او سرتاج د سبق مون سره چې کوم درې څلور مرګري مو پټېږو شیر نواز هم زمون سره سرتاج هم اسی بس هغه وخت چې ته یاد کې سید افغان هم سره جی تعلیم نه پټېدل په سیکلو ګرځېدل یا تعلیمي ته تل په وخت تعلیم ته تل غټ مشکل کار وو کنه د خپل پردینی بزن پټاو جی جی او چې څوک ویني نه کله به سر صادر په کتاب کو نه زمونږ لپاره خو هیڅ مشکل ځکه نه چې زمونږ سکول چې هغه د مهتاب ششمل سمې شاته و گورنمنٹ بوائز سکول نمبر 7 او د غرمې په 12 بجې به سکول ته تلم او یو نیم په باندې به د موز دپاره وقفه شوه مونږ چې به د هغې نه رالو نو ششمل مهتاب ته به لاړو هغه وخت کې به بس په 1.5 روپیو په 2.5 روپیو په 3 روپیو په دې باندې ټکټ و او زما پیسې خو به تا د پل ته خو ما وویل پل د لاندې مې هم ګټلې دې نه علاوه یو پیرو هغه پیر مونږ له ډېرې پیسې راکولې هغه وخت کې هغه ډېر مشهور شوی هغه به مونږ له په دې ګوته باندې دغه ولګول په نوک باندې سیاهي به یې ولګوله دلته یې مونږ تعویض نیولی وم بیا مو ورکتل چې یاره وایي چې دغه دې راشي جاروکخ دې راشي جاروکخ دې حاضر شي جاروکخ راغی زه یې جارو کو بیا کوټوال راغی باچا راغی کوټوال ته چې غل راوله بس څه به مو ورته وویل کیسه به مو وکړه بس هغه چې به هغه کیسه ختمه شوه موږ له به یې 2-3 روپۍ راکړې هغه به زمونږ د فلم دپاره پکار شي زار د پښتو